سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الامیني هرکلی وایم. درې موټر بم په ننګرهار کې د څارګرې ملي ادارې لوري کشف او له منځه ولاړ شول. دغه موټر چې د چپرهار ولسوالۍ په غلام ډاک سیمه کې د ځانمرګو بریدګرو لپاره چمتو شوي و، مخې ته رسېدو مخکې تېره ورځ کشف او له منځه وړل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان زیاتوي په دې لړ کې یوه اندازه پوځي تجهیزات او 2 موټرسایکله هم لاسته راغلي، خو په تړاو یې تر اوسه څوک نه دي نیول شوي. د افغان حکومت د ملي امنیت سلاکار وایي هغه کسان چې د افغان ځواکونو له اعاشې اغلا کوي د افغانستان د خلکو دښمنان دي. حمدالله محب تېره ورځ د 200 ظفر قلو اردو په اډانه کې په یوې امنیتي ناسته کې همداراز انسان تښتوونکي او فساد کوونکي هم د افغانستان دښمنان یاد کړل او زیاته یې کړه چې له هغو سره به د دښمن په څیر چلند وشي. نوموړي د افغان ځواکونو د قربانیانو کورنیو ته پر رسېدنې له ټینګار سربیره هغه سرتیري چې په مخامخ جګړو په ځانګړې توګه بالامرغب کې یې له خپل ځانه میړانه ښودلې وه په نقدي او معنوي مکافاتو وستایل. په هرات کې د اختطاف او سازمان شوي جرمونو پر وړاندې د مبارزې لپاره یوه هسته جوړیږي. دغه مطلب د افغان حکومت ملي امنیت سلاکار تېر ماښام په اختیارالدین کلا کې د هرات له سیمه ییزو مسؤلینو سره په کتنه کې څرګند کړ او همداراز وویل شول چې په هرات کې د امنیت ټینګښت د اقتصادي وضعیت د ښه والي لامل شوی دی. حمدالله محب سولې بهیر ته په نوښت سره وویل سوله یوه وسیله ده چې موږ ثبات ته ورسوي او هر بحث چې په هیواد کې د ثبات پر وړاندې خنډ ګرځي د افغانستان خلکو ته د منلو وړ نه ده. د سولې مشورتي جرګې کمیسیون وایي په روانه اونۍ کې کابل ته د سولې مشورتي جرګې د غړو د لیږد او هغوی ته د کارتونو د ورکولو لړۍ پیلیږي. ځینې سیاسي فعالین هم وایي اوس چې د قطر ناسته لغوه شوې باید د سولې بهیر د کورني انسجام لپاره هر اړخیزو هڅو ګټو واخیستل شي څو افغان حکومت د سولې په بهیر کې کمزوری څرګند نه شي. تر راتلونکو 10 ورځو پورې دلته د سولې د څرنګوالي په تړاو ستره پریکړه کیږي. حال خو کمی زود است، حال زودتر است. هر قدر که با تاریخ نوی ثور ما نزدیک شیم آمدن نمایندای محترم مردم هم آغاز میشه. د سولې مشورتي جرګې کمیسیون وایي ټول تیاری نیول شوی او ټاکل شوي چې روانه اونۍ کې له ټول هیواده د جرګې ګډونوال کابل ته راشي. نماینده ها و مهمانان ما هم در هفته جاری آمدنش به کابل آغاز میشه و ما مهمان پذیرایی از مهمانان جرګه هستیم. په دې وروستیو ورځو کې د سولې خبرې لانجمنې شوي دي او په نوي کړنه کې افغان حکومت ویلي چې د قطر ناسته ځنډول شوې ده. اوس باور پر دې دی چې باید د سولې خبرو د انسجام لپاره له هر ډول موقعی ګټه پورته شي. برگزاری چنین نشست، چنین گفتمان بزرگ بسیار مهم و ضروری پنداشته می شود تا مردم بیاین و در این نشست و ایده گفتمان بزرگ صدای خود را برای صلح واحد بسازند، چارچوب مذاکرات با طالبان مسلح را مشخص بسازند. طالبانو پړه کړي چې د سولې مشورتي جرګه کې ګډون نه کوي، خو داسې اندېښنې شتون لري چې له دې ناستې د وسیلې په توګه ګټه پورته نه شي. خب در یک چنین شرایط طبیعی است که بعضی از اشخاص و افراد ممکنه بعضی از سیاستمداران خیلی اخلاق سیاسی را در مبارزات سیاسی رعایت نکنه. د سولې مشورتي جرګه کې 2500 کسان ګډون کوي، خو په ګڼ شمېر ولایتونو کې د دغو کسانو غوروی له ننګونو سره مخ شوی. د غزني په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې 9 طالبان ووژل شول او 8 نورې ټپیان دي. په دې عملیاتو کې چې تېره ورځ په خاټک او لونګ سیمو کې ترسره شوي د یادې ډلې څه باندې 22 بېلابېلې نقلیه وسیلې هم له منځه وړل شوي دي. د غزني د والي ویان په وینا په دې لړ کې افغان ځواکونه او د سیمو اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او په هلمند کې ځینې ښځې د ټرافیکي قوانینو د پوهاوي پروګرام له فراغت وروسته موټر چلونې ته مخه کړې ده. دوی وایي مالي بسیانې ته د رسېدو په ټولنه کې له نابرابرۍ سره د مبارزې په موخه دغه کار ته لیواله شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.